ځکه چیرې دا یوه نمبر ته میسج کوم خو د دې نمبر له طرفه څخه ماته په یوه سیکنډ کې دننه چې دی هغه ریپلی راځي، یعنې که زه کومه خبره ورته وکړم د هغه خبرې جواب چې دی هغه ماته راځي. هغه کس چې دی هغه خپل موبایل راخستی هم نه دی خو ماته چې دی د ده د واتساپ څخه ریپلی راځي. یو ډېره خوندوره طریقه نن ما تاسو ته په دې ویډیو کې راوړې ده چې تاسو څنګه کولی سئ چې کله تاسو بیده یا په یو کار مصروفه یاست نو تاسو څنګه کولی سئ چې تاسو ته یو څوک پر واتساپ باندې میسج وکړي او تاسو د هغه میسج جواب چې دی هغه ستاسو واتساپ په خپله هغه کس ته ورکړي. یو ډېره خوندوره طریقه نن ما تاسو ته په دې ویډیو کې راوړې ده. ویډیو تر پایه وګورئ چې سر هم په خلاص سي او که په ویډیو کې کوم انفارمیشن د نور دوستانو سره لازمي شیر کړئ. راځئ ځو دوستانو د موبایل سکرین ته چې نوره طریقه یې هلته تاسو خپل د موبایل سکرین ته رالاست نو تاسو به پلی سټور ته راسئ. په پلی سټور کې به تاسو دا یو ایپ چې دی هغه سرچ کړئ او دا چې دی دا به تاسو ډاونلوډ کړئ دوستانو. دلته کې به تاسو واتساپ اټو ریپلی چې دا هغه سرچ کړئ. تاسو دا اپلیکیشن چې دی هغه مخته راځي دا به تاسو انسټال کړئ او ډاونلوډ به کړئ، خلاص به کړئ. کله چې تاسو دا انسټال کړئ ډاونلوډ به کړئ نو تاسو به دا اوپن کړئ. ایپ چې کله تاسو خلاص کړئ دوستانو دلته کې اټو ریپلی دا به اوف وي، دا به تاسو اون کړئ دوستانو. دلته چې کله تاسو دا اون کړئ دوستانو دلته کې تاسو کولی سئ چې خپل د خوښي یو اټو ریپلی مثال یو لفظ ولیکئ. هغه که تاسو هر څه لیکئ دوستانو دلته کې ما اوس سلام لیکلی دی دوستانو، یا تاسو کولی سئ دلته لاندې چې کوم ټیکسټ تاسو ته ښکاره کېږي دوستانو تاسو یې ګورئ راسره دا ټوټل چې دی هغه تاسو لیکلی سئ او سلیکټ کولی سئ. دا چې کله تاسو اون کړ دوستانو زه اوس تاسو ته در ښیم په واتساپ کې چې زه زما بل نمبر ته میسج کوم ډایرکټ به د هغې خوا څخه ماته د میسج جواب چې دی هغه راځي. تاسو یې ګورئ دوستانو راسره زه دلته کې ده ته یو میسج کوم دوستانو اتومیټیکلی د ده د طرفه څخه چې دی هغه ماته د میسج جواب چې دی هغه راځي. ډېر یو خوندور اپلیکیشن دی، لازمي په خپل موبایل کې انسټال کړئ چې خوند ترې واخلئ او که په ویډیو کې کوم انفارمیشن د نور دوستانو سره لازمي شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.